دا د کیلیفورنیا ریاست په سان رامون ښار کې د ایرانی او افغان ټولنې وګړي دي چې د نوروز خوشحالي په ګډه سره لمانځلو لپاره راغونډ شوي. دوی وایي چې د امریکې په مصروفه ژوند کې د یو بل ترڅنګ د خوشحالۍ یو څو لمحې تېرول ورته د ډېر وخت لپاره راحت ورکوي. نوروز د خپل خپلوانو او ملګرو سره د یو ځای کېدو ډیره ښه موقع وي. امریکا کې ژوند هسې هم ډیر مصروفه وي، یا به کار روزګار کوي او یا به د خپلې کورنۍ سره مصروفه وي، خو په دې ورځ د هغه ملګرو دیدار هم وشي چې موږ د مودو راسې نه وي لیدلي. د نوروز دا میله د رویا فاونډیشن په نوم د خیر ښېګړې یو بنسټ لخوا جوړه شوې چې په نړۍ او په خاصه توګه ایران کې د هغه ماشومانو لپاره کار کوي چې هغې د ژوند بنیادي سهولتونو ته لاسرسی نه لري. زهره نورین چې د دې غونډې د جوړونکي ډلې یوه مهمه غړې ده، وایي چې څه کلنی میلاد دوی د ماشومانو ترڅنګ په ایران کې د زلزلې له امله متاثره شوي خلکو په نوم کړي. The fundraising that we have today is د دې غونډې په ترڅ کې راغونډ شوي ټول فنډونه به په ایران کې د تیرې زلزلې له امله روان شوي سکولونو او هسپتالونو په جوړولو کې خرج کیږي. موږ دغه سموده وړاندې هم په ایران کې د وینې د سرطان د علاج لپاره یو هسپتال جوړ کړی. په دې غونډه کې یو افغان میرمن مرینا حبیبي چې د خپلې کورنۍ سره ګډون کړي، وایي نوروز سره د افغانانو تاریخ او شناخت تړلی دی. په افغانستان کې د بده مرغه د طالبانو د واک لاندې نوروز نه لمانځل کېږي. د افغان ټولنې یو وګړي په حیث زه دا ورځ د خپلې پیژنګلو خوندي کولو لپاره لمانځم. نوروز سره سپرلی پیل کېږي. نوروز د ژوند او ټول چاپیریال سره د مینې یو علامت دی. ګډون کوونکي وایي چې نوروز د سپرلي د راتګ یو خپل ځانګړی احساس لري او په عمومي توګه په دې موقع جوړې شوې غونډې دوی د شین اسمان لاندې په پراخه میدانونو کې ترسره کوي. خو سږکال په کیلیفورنیا کې د ډیرو بارانونو له امله دوی مجبوره دي چې په ودانو دننه د پروګرامونه ترسره کړي. راشد خټک، VOA ډیوا، سان فرانسیسکو.